ایران دا ومنله چې تیر چهارشنبې په ورځ د اوکراین د نړیوالې هوايي کرښې یوه 230 ډوله بوینګ الوتکه د ایران د انقلاب د سپاه پاسداران د ځواکونو لخوا په غیر قصدي ډول په تیروتنه کې ویشتل شوې او نسکوره شوې ده. په دې الوتکه کې د 10 افغانانو په ګډون 106 مسافرو او عملي سفر کوي چې هیڅ یو هم ژوندی نه دی پاتې. نو حالا زما د همکار په راپور کې د ایران دولتي تلویزیون نن د شنبې په ورځ د ایران د پوځ یوه اعلامیه خپره کړې چې پکې ویل سوي دغه اوکرایني الوتکې د یو حساس پوځي ساحې سره نږدې الوتنه کوله چې د انساني تیروتنې له امله ویشتل سوې ده. د ایران د لوی درستیز د قومندانۍ لخوا د دغه 15 مادهیزې اعلامیې په یوه برخه کې ویل سوي چې د توغندیو د بریدونو له عملیاتو څو ساعته وروسته د هیواد شاوخواته د دوی په وینا د امریکایي تروریستانو هوایي جنګي الوتکې ډېرې سوي وې او د رادار په پردو د هوایي هدفونو نښې ښکاره سوي دي چې پر یو شمېر هدفونو څرخېدې چې خبرونه یې دفاعي ځواکونو ته رسېدلي وو او د رادار په ځینو پردو کې ګڼ اهداف وکتل سول چې په خبره یې د هوایي دفاعي رادار د لا زیات حساسیت لامل سو. په دې اعلامیه کې همدا شان ویل سوي چې په داسې یو کړکېچن او حساس حالت کې د اوکرایني هوایي کرښې الوتکې د 252 شمېرې الوتنه د امام خمیني له هوایي ډګر څخه الوتنه کړې او د ګرځېدو پر مهال په بشپړ ډول د سپاه یوه حساس پوځي مرکز ته نږدې سوې وه چې د دښمن د یو هدف په څېر ښکاره سوې وه. په دغسې شرایطو کې د انساني تیروتنې له امله او په غیر قصدي ډول نوموړې الوتکه په نښه سوې چې له بده مرغه د یو شمېر هیوادوالو د شهادت او د یو شمېر نورو بهرنیو وګړو د مړینې لامل وګرځېده. د ایران جمهور رئیس حسن روحاني د خپل ټویټر په پاڼه د اوکرایني الوتکې ویشتل د سپاه ځواکونو لخوا تیروتنه ګڼلې او ویلي دي چې د الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې په لسګونه بېګناه وګړي مړه سوي دي. حسن روحاني ویلي د دغې نه انساني او نه بخښونکې اشتباه د عاملینو د پیژندلو او قانون منګولو ته د سپارلو لپاره پلټنې روانې دي.